په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اوسنۍ افغان واکمنۍ امنیتي سرچینو BBC ته ویلي چې پر ډیورن کرښه د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درندو وسلو نښتې روانې دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغان واکمنۍ امنیتي چارواکي ادعا کوي چې نښته د پاکستاني ځواکونو له لوري پیل شوې. تر اوسه د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانیو چارواکو د دغې نښتې په تړاو څه نه دي ویلي. ځایي اوسیدونکي وایي د ډزو او نښتو له امله د سیمې خلک له خپلو کورونو ووتل او د خوندیتوب لپاره یې لنډمهاله بې ځایه کېدل پیل کړي. همدارنګه ځینې کرنیزې او سوداګریزې چارې هم په لنډ مهال وځنډول شوې. شنونکي اندېښنه ښيي چې که د دواړو لورو ترمنځ نښتې پراخې شي، د سرحدي سیمو د امنیت او د ولسي خلکو د ورځنیو چارو پر فعالیتونو ژور اغیز به ولري. دوی ټینګار کوي چې د شخړې د حل لپاره باید سملاسي ډیپلوماټیک او مخامخ خبرې وشي. د افغان واکمنۍ رسنیزو فعالانو هم ومنله چې پر ډیورن کرښه پرتو پاکستاني پوستو باندې یرغل پیل شوی. ویل کېږي د ننګرهار نازیانو دور بابا او اچین ولسوالیو څخه افغان ځواکونو نښته پیل کړې او درندې وسلې کارول کېږي. د افغان واکمنۍ یو رسنیز فعال وویل په روانه شخړه کې پېښور فتح کوو. تازه راپورونه ښيي چې د ننګرهار له نازیانو او اچین ولسوالیو څخه افغان ځواکونو پر ډیورن کرښه پرتو پاکستاني پوستو باندې یرغل وروړی او نښته لا هم روانه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.